دا په کابل کې د باولینګ 15م پړاو سیالیو پایلوبه ده چې پکې ګڼو لوبغاړو او د لوبې مینوالو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې په کابل کې د باولینګ په 2 خصوصي مرکزونو کې د 20 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې چې پکې 14 لوبغاړو پایلوبې ته لار موندلې. د دې سیالیو تنظیمونکي وایي چې باولینګ له هغو ورزشونو دی چې په تیرو کلونو کې د ګڼو ځوانانو پام ځان ته اړولی او دوی دغه سیالۍ د ځوانانو د تشویق او د سالم رقابت د رواجولو په موخه تنظیم کړي دي. در 14مین دور مسابقات را به طور شفاف به شکل صحیح برگزار کردیم که موفقانه به پایان یافت و فعلا 15مین دور مسابقات است که ما 20 اشتراک کننده داشتیم در این مسابقات که مرحله اول در فرنس بالینگ روز چهارشنبه برگزار شده بود. در حدود 12 نفر موفق شد توانستند که راه پیدا کنند به مسابقات فاینال امروزی که امروز شاهد حال هستین، شما همتون تماشا میکنین و در بین از اینها 3 بهترین ها انتخاب میشه که بعضی جوایزهای نقدی و غیر نقدی برشون مد نظر گرفتیم. هدف ما یگانه هدف ما به خاطر انکشاف، ترقی، استعدادهای و تشویق جوانان. له بلې خوا د باولینګ لوبغاړي هم د دې سیالیو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې دغه ډول سیالۍ ورته یو فرصت دی چې د ورزش په ډګر کې ځان وازمویي. روز گذشته در فرنس بالینگ مسابقه ابتدایی بود که از دو جمله 10 نفر به فاینال راه یافتند، از جمله خودم هستم و همچنین امروز فاینال است در پارک بالینگ سنتر و ببینیم توکل به خدا چی میشه. حکومت تناگزینی خوبی شمیز فعلا که برای ما امنیت ما رو میگیرن به قسم راحت، آرام و بسیار به یک فضای خوب میتونیم ما مسابقه را خود برگزار کنیم. زه د فرنس پارک بالینګ ډېر تشکر کوم چې همیشه ټورنمنټونه برګزاروي چې ځوانان وکوي چې خپل استعدادونه وښیي. نو زما د فدراسیون هم دا غوښتنه چې باید داسې ټورنمنټونه برګزار کړي چې ځوانان او ورزشکاران وکوي چې خپل استعدادونه ښکاره کړي. هغه ځوانان چې په کور کې ناست دي چې مثال سګرټ څکوي یا قلون څکوي هغوی د شان نه کوي، ورزش دې وکړي چې هم صحت ته یې ګټه ده او خپل ځان ته یې. د یادونې ده چې د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته یو شمېر جایزې هم په پام کې نیول شوې وې. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره